बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलगरो ज़ैम ज़मरद बुनेरे प्रोग्राम दे मिडल ईस्ट लाउंज और तاسو ته پته मिडल ईस्ट लाउंज د جمعې ورځ چې او मिडल ईस्ट लाउंज یې نو هغې کې مطلب دا دی د ټولو مسافرو دپاره او د وطنوالو دپاره ډېر صحیح د انټرټینمنټ خو د هغې نه وړاندې به زه انمول اسلام ته په خیر علي ویم. انمول په خیر علي په خیر سر څنګه تاسو خیر ټیک ټاک برابر الحمدلله سر تاسو څنګه په مزو کې الحمدلله سر بیا نن مونږه میچینګ کړی دی پته چې ما چې وکتل نو وایټ اینډ بلیک او دلته هم دغه دی کنه بس زه په خطر کې دا یم چې د بونیر کې دوه غرونه دي، یو علم غر دی یو دغه دی د دوه سرې دي. نو زه نن د دوه غرونو په منځ کې ځکه چې مطلب تا په جګړو کې ما خراب کړ نه سر جګړه مګړه ختمې شوه اوس تاسو دوستي پخه شوه اوس دوستي پخه شوه سر اوس خو مطلب یې یو اوس خو ورته داسې نه شوی چې ګیس ده چې ګیس خو ورته اوس نه شوی قربانه شوه سر. نو زه به دا ووایم مینهوالو نن موږ دا کوشش کړی چې زموږ پروګرام کې ټوټلی چې کوم سندرې به تاسو دپاره به راځي نو هغه به ژوندی یعنې لایو سندرې به او ډېر ښه پروګرام تاسو باندې پروګرام نه خوندونه ترلاسه کوئ او تاسو ته به انمول ووایي ډیټیل به هغه درکړي. خو زه به درته دا وایم چې دا وخت کې تاسو خیبر میډل ایسټ ټلویزیون باندې پوره نړۍ کې دا پروګرام ګورئ او د دې سره سره د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون په فیسبوک پیج باندې هم روان دی او د دې سره سره د ای وی ټي خیبر په فیسبوک پیج باندې هم دا پروګرام روان دی. نو تاسو هلته کتلی هم شئ، کمنټس هم ورکولی شئ، ښه پازیټیو کمنټس ورکولی شئ او انمول اسلم ستاسو کمنټس دغه د پښتو ژبه کې ورته چمتو وي تیاره ده که نه. او اوس دا ده چې زموږ سره د سوات د سیمې بیا یو د انمول یو ملګرې راغلې ده کټوۍ بار پته ده هغه بالکل سر راوړې دي بیګمې روج ورته چا غوښه راوړې ده هغه به وایي چې زه تللی نه یم دا تللی وه نو سوات ته ډېره وګرځېده خو د ګلالۍ کور یې معلوم نه کوم. نو کتونکو نن زموږ سره یو ځل بیا ګلالۍ سواتي په پروګرام کې میلمنه ده او راغلې ده تیاره او ډېر ښه مطلب د هغې پوره ټیم ورسره راغلی. نو ګلالۍ سواتي په خیر علي خدای دې وبخښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته هم ډېر ډېر سلامونه. دواړو ته دې هم ته او د خیبر ټول ټیم ته ډېر ډېر سلامونه. زما د اړخه ډېر ښه ده په خیر علي ښه یې کتونکو ته دې هم ډېر سلامونه. خیر شکر دی. کتونکي چې په ټي وي ګوري دا کیمرامینان نه لکه په ټي وي چې دا وخت خلک واو څوک چې لکه ما په سکرین باندې ګوري که د لر پښتانه دي که د بر پښتانه دي ټولو ته سلامونه. نور خیر دی وخت ښه روان دی موسم ډېر مزیدار شو که نه ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی. چېرته لاړې دې موسم کې مطلب دې موسم کې خو لاړم د بل ویلج ته لاړم او بس ډیزرټ ته لاړم. څه دې ټرای کړ ګلوبل ویلج کې؟ دا ګلوبل ویلج خو مطلب نوې فوډ ټرای کول دپاره هغه داسې هغه چوته زنګونه هغه جولې چوته هغه بل چیز ما به ته مخکې نه کنه زه به هغې ته لازمي ځم نو چې لاړم ورته دومره یېرېدم سترګې مې پټې کړې. ښه د ګلالۍ سره به ګپ شپ لګو خو د دې سره نور چې کوم د دې ملګري دی مکمل ټیم راغلی دی په دې غرض راغلی چې د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون چې کوم مینان دی هغې ته نن خوندورې سندرې وړاندې کړي او زما یقین دی ننني پروګرامونه به تاسو خوندونه ترلاسه کوئ. نو ډېر ښه استاز میوزیشن مهدي حسن زموږ سره ناست دی. مهدي حسن په خیر علي څرنګه ښه جوړې ټیک ټاک دایرو به خسر تاسو څنګه خیر خیر ته ټیک ټاک تم خیر خیر سره خیر دی. نو نن دا زموږ د کتونکي په انتظار دي چې ستا او ستا سره چې ستا ملګری راغلی دی نو مطلب دا دی عمیر خان نو ډېر څه به ستاسو نه اوري د خیره سره ټیک ده که نه انشاءالله موږ ورته چې کوم دی د دوی د خوښې سندرې نغمې او لوبې چې کوم دی نو وړاندې کوو. او خیبر پښتونخوا کې د کومې ضلعې سره تعلق ساتي؟ زه د صوابۍ ضلعې سره تعلق ساتم. صوابۍ کې کلی کومې دی؟ بامخیل دی جی. بامخیل او جی ښه ډېر زبردست کلی دی یار. بامخیل ته یو ځل تلی یم یو ځل او توره خوا کې سر بل کم کلی دی؟ باجا دی جی. باجا بامخیل باجا بامخیل خو خاص بامخیل ته تلی یم. زما خیال ممتاز ربي چې دی د هغه د بچي واده او سعودي عربیه کې ده که نه ښه جي ما یې باچاګانو له راغلل ته زیات تر باچاګانو له خلک راځي. ها دغه د پیران دي او جي زموږ خلک کې زیات تر باچاګان دي. که ما ته پته وي چې هلته پیران دي زه به بیا پیران ولم تلمه دا تللی وه پیر بابا ته نو دغه یې کتله زانګو یې کتله زانګو نه بیا راوتې پاس کلیل غر دی تا به لیدلې هغې ته لاړه وګرځېده زنګو خو ما
لیدل وه ولته کې د ماشومان هغې ځان کې ډالۍ دې ورکړې. مطلب پارک کې چې نو ډېره مننه مهدي حسن. او مطلب دا دی چې ثوابی چې دا بار بار زویم چې د ثوابی ضلعي خاوره چې د زرخیزو د ډېر ښه هنرمندانې زموږ قوم ته ورکړي دي. نو برخه ستانه به ډېر څه اورو. زویمه چې دا دغه چې دی زموږ سره عمیر خان دا مایک هغه ته م ورکړي که نه بریتونه ښه تاو کړي را تاو کړي دي او واسکټ یې داسې لګلی وعلیکم سلام لکه د ثوابی چې سنیټر نه وي په دې سملی کې چې سنیټر یې که عمیر خان سره ښی ټیک ټاک خیر دی سر. ته د کوم ځای یې؟ زه اوس پېښور یم. ته د پېښور یې او دې د ثوابی دی او دا د سوات ته که نه نو زه ښه برابر ټیک ټاک او سر دا خو تاسو کې پېښور د کوم ځای سر؟ نو پېښور خو پېښور دی نو خاص پېښور. خاص د پېښور زه د خاص پېښور یم سر ځکه مې ویل چې دې ته خو خپله محله هم نه ده معلومه او خپل ځای ګلی ورته هم نه ده معلومه او تا ته خو به معلومه وي که نه. او جی خاص پېښور. نو سر زموږ ټول دا زه د ستا خوا نو امید ستا سره خوا کې عبدالله ناست دی او تیر پروګرام کې ډېره ښه سندره هم ویلې وه رباب هم ډېر ښه غږی. عبدالله خمار په خیر علي. السلام علیکم. خیر د ټیک ټاک. ستاسو بس ډېره ډېره مهرباني. نو دا خمار ته بغیر د دغه نه خمار څوک چې دغه ته لاړ شي تیرا ته لاړ شي تیرا ته که نه نو بیا خماري وایي ټول تیرا نشه نشه ټول تیران وږمه دی ټول تیران نشه نشه دی لو د بنګو رانږدې شو خماري کلي ته راشه. نو ته هسې خمار دا دغه دی او که نه دا بېنشي خمار چې څه ته وایي زموږ د پښتنو خپله نشه ډېره ده که نه دا خپل نو ته عبدالله د کوم ځای د خیر سره؟ بس زه خو دا استاد زما د کلي زه د د کلي تاسو دواړه د یو بل کلیوال یې؟ باجا به هم خیر کلیوال دي د دواړه مونږ زه هم ستا په منځ کې علم غر دی که دا هم یوه ضلع وه سوات دی نو یو حساب دی. یو حساب دی. زه ډېره مننه عبدالله انشاءالله دغه به کوو دا مایک داسې په مزه را دغه کړه چې بیا د جینۍ نه اورو که نه. نو زه وایم مهدي حسن استاد که د شروع کې داسې هغه زموږ یو تیم سانګ دی موږ د خیبر زلمي نو که تا او د عبدالله او درې واړه یو مزیداره سازي نه وړاندې کړه نو ښه به وي.
ډیر زبردست. دا اوس ګلاله موږ ته وایي چې دا څه وي؟ مونږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شاعر څنګه بیا وایه دا؟ مونږ خو زلمي نه یو خیر مونږ خو پیغله ته خو یې موږ یو د خیبر زلمي داسې اشاره وکړه. زلمو دی سر صحیح وایي. نو مینوالو تاسو موږ ته کال کولی شئ. سکرین باندې نمبر تاسو ته را روان دی. واتساپ نمبر هم دی او د دې سره سره لین لاین نمبر دی. موږ ته کال کولی شئ او د دې سره سره دا وخت کې بریک وقت شو بس ته بریک والا زه بیا دای نه بعد اتصالات طرف بالکل سر اوس بریک طرف ته بلار شو. ګرانو کتونکو ورکوټ شان دمې ته زو چرته مزه واپس راځو. جی مینوالو یو ځل بیا هر کله وې ما پروګرام تاسو ګورئ میډل ایسټ لاونج د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه لایو پروګرام روان دی او کتونکو دا وخت کې تاسو خیبر میډل ایسټ په سکرین باندې پورا ورلد کې دا پروګرام تاسو ګورئ. لایو پروګرام روان دی او د دې سره سره ای وی ټي خیبر فیسبوک پیج باندې هم روان دی او میډل ایسټ باندې هم روان دی. میډل ایسټ دواړو پیجونو باندې تاسو کتلی شئ. یو ای کې زموږ هغه وروڼه کومو کور کې چې د اتصالات ای لایف کنیکشن وي نو ای لایف کنیکشن چې د چا سره دی نو هغې کې هم زموږ 4 واړه چینل چې دي هغه اویلیبل دي. بعض بلډینګز باندې ډیش انټینا الاوډ نه یا څه نوره څه مسئله نو اتصالات کنیکشن چې د چا سره شته دی نو هغه 101 اتصالات ته تاسو کول وکئ او خیبر پیک په نوم باندې 4 چینل دي تاسو سبسکرایب کئ نو تاسو د 4 چینلو به صرف د پوره میاشتې 15 درهم ورکوئ او تاسو به خیبر میډل ایسټ ټلویزیون په 954 نمبر باندې دی یعنی 954 نمبر باندې 954 باندې دی خیبر میډل ایسټ ټلویزیون. ای وی ټي خیبر چې دی هغه په 953 نمبر دی یعنی 953 دا په ای لایف باندې. خیبر نیوز چې دی هغه په 952 نمبر باندې دی 952 او د دې سره سره زموږ د اردو چینل K2 چینل چې دی هغه په 295 یعنی 295 نمبر باندې دا تاسو په اتصالات کتلی شئ. په ډېر ښه کوالټي سره ستاسو د ریموټ نه هم سبسکرایب کیږي او که چېرې تاسو اتصالات 101 ته کال وکئ ای لایف کونیکټ کئ او هغې ته ووایئ چې خیبر پیک دا موږ سبسکرایب کول غواړو نو تاسو ته به خیبر پیک چې دی هغه سبسکرایب کي او په ډېر ښه کوالټي سره تاسو زموږ پروګرامونه کتلی شئ. ګلالی سواتي چې د هغه زموږ سره نن میلمنه ده. مهدي حسن یو ډېر ښه میوزیشن دی د صوابۍ سره تعلق ساتي هغه دی زموږ سره. عمیر خان دی ډېره ښه تبله غږوي او عبدالله خمار هغه د رباب ټنګ خو تاسو وی دغه ای پښتون ادم خانه د نغمو نه دی ګوره ما موبایل په تاسو ته مې بند کړې خپله نه پوره ګلالۍ ته موقع میلا شه قسم یو کور کې یو کار وشي که نه چې ټول ماته لګیا شي چې هسې یو غلطي زه وکړم که نه چې ټول ماته لګیا چې بیا هغونه څه غلطي وشي زه ورته هم بیا لګیا همداسې چل مه کوه. نو ما د عبدالله خمار حوالې سره وی یو شعر د راته رایاد وي ای پښتون ادم خانه د نغمو نه دی لوګی شمې د رباب ټنګ خو د لاړه هندوستان او داسې څه دغه دی نو مطلب دی رباب دا کې ډېر ښه سندرې هم ډېره ښه ویلې وه رباب هم ډېر ښه غږوي. نو برحال سر کامنټس طرف ته بلار شو بالکل کمنټس ته دا کړي کسان ناست دي کنه. سر نجیب الله افغانستان نه دی هغې څه سلامونه را لیږلي دي او هغې څه وایي زما ستاسو دا پروګرام ډېر زیات خوښ دی وایي زه ډېر شوق سره ګورم. علي زیب سلامونه را لیږلي وعلیکم السلام. خالد رحمان سلامونه را لیږلي وعلیکم السلام. چې چا سلامونه را لیږلي وعلیکم السلام. رحمت ګل خټک جرمنی نه سر سلامونه جرمنی نه رحمت ګل خټک ډېره مننه چې دا وخت جرمنی کې تاسو هم پروګرام ګورئ. جی سر او یو زمون کالر دی ریګولر کالر دی او ویور هم دی آرجه صابر بالاګری جی جی هغې سم سلامونه را لیږلي تاسو ټولو ته. بالاګړی چې د دام د رستم سره خوا کې ده که نه چې د شهبازګړي نه لږ واوړي یو سیده ستا صوابۍ ته ورتلی یو د بونیر ته ورتلی دی نو په دغې بالاګړی راځي نو سوات والو ته څه پته ده لکه دا بونیر او صوابۍ نږدې دي موږ ته پته ده. زه غواړم که بونیر سات دی زه خو ډیلیټ شوم دلته راسل ما ته خو بیخي پته نشته دی بس صرف دا کامنټس نن سپورې نو برحال کتونکو تاسو موږ ته کال هم کولی شئ پروګرام کې ټلیفون په لیکه واتساپ نمبر هم دی سکرین باندې تاسو ته یو نمبر راځي لین لاین په هغې باندې هم کال کولی شئ. فیسبوک ای وی ټي خیبر فیسبوک او خیبر میډل ایسټ باندې تاسو موږ ته کمنټس هم کولی شئ. نو ګلالۍ سواتي دې وخت کې څه به وکړو دا ستا دا کمانډوز چې راغلي دا څه دپاره راغلي؟
بس دا خو د دې مینوالي دپاره راغلی او زما دپاره چې سندرې مینوالي ته ډالۍ کوم نو څه سندره وړاندې کوئ اوس که نه وړاندې مهدي حسن استاد ښه ده که نه صحیح دی نو د جینۍ څه سندره دا کوي دې وخت بس یوه سندره د خندا نه علاوه ته څه وړاندې کوي یاره ښه څه دا ډایري او دا مهدي حسن استاد دا ول ورکړه زله ده کې به ته ټیک شوله कल 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 जमा की गानी में पशा की दाब कल 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 जमा की दाब कल 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 जमा की गानी में पशा की
जुबान विदा कीगी ब्याह में उम्र पशा कीगी ब्याह में उम्र पशा कीगी बाबा कल 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 जमा कीगी बाबा कल 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 जमा कीगी ब्याह में उम्र पशा कीगी ब्याह में उम्र पशा कीगी ब्याह में उम्र पशा कीगी ډېر زبردست زمانه زیات انمول انجوای کړه بالکل سر ښایسته او میوزیک هم ورسره ډېر ښایسته و بالکل سر نو مطلب دا چې ډېر ښه دغه وشو ښه نو ستا سره سر خیر دی لږ زیات شي بیا به کال دی اوکې هلو هلو جی ستاسو کال میلاو شوی څوک خبرې کوئ هلو رحمان بچه خبرې کوم کوهاټ سیټي نه رحمان د کوم ځای نه رحمان بچه خبرې کوم کوهاټ سیټي نه کوهاټ سیټي نه ښه ښه څه خبره کول غواړئ پروګرام دا ستاسو لږ ټلویزیون لږ سایډ ته شئ او اواز به لږ ستاسو کلیر شي جی جی خیر دی پروګرام ستاسو خوښیږي رحمان بادشاه خبرې کوم کوهاټ سیټي نه 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 پوه شوم کوهاټ سیټي نه تاسو رحمان بادشاه خبرې کوئ چې تاسو ښه سر ټیک ټاک یې خیر دی الحمدلله بالکل برابر دا زه پروګرام حوالې سره څه خبره کول غواړئ د میډن دا ډېر د بلو ولا ده کنه حاجی تاسو ټول ته سلام کوي اوس د لاین د پاکستان د سیګنل داسې مسئله چې आवाज کلیر نه وي که نه بل کال دی سر هغه یو بل کال دی جی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زمرود صاحب څنګه یې خیر دی جی ټیک ټاک شفیقو ظاهر د کراچۍ نه دي ظاهر د کراچۍ نه څرنګه ظاهر بھائی خیر ټیک ټاک یا شکر دی چې مخامخ مولی دی یار ته خو کله شاته ناستې جو وینو دوم نه ډېره مننه ظاهر بھائی ستاسو څنګه کراچۍ کې خو تا ما ته ویلي چې موسم ښه شوی دی اوس مزید ستاسو یاره ډېر داسې موسم دی که نه یخني ده او نه ګرمي ده بس جنت دی نو بس لکه زمونږ د دوبۍ او د کراچۍ موسم یو شان شو او که نه نو د دې ګلالۍ ښه ده دا ټول ملګري انمول نه راځو ځکه چې انمول وایي چې ما کراچۍ نه ده لیدلې زه هلته لازم ځمه که نه یاره کراچۍ چې چا نه یې لیدلي دا خو د هغې بیا جنازه هم نه کېږي او دا خو د دې ګلالۍ هم بیا جنازه نه کېږي ځکه چې دا امام نه ده لیدلې که نه او که نه نو ظاهر بھائی دا ډایلاګ خو زما د اکثر زه وایم چې وایم جنازه یې نه کېږي چې چا د پلانې کار ځای نه یې لیدلی که نه نو دا خو تا ډېره مشهوره خبره وکړه ما خو ستا ډایلاګ ویو ما اورېدلی نه خو مې ویو نو مطلب چې د انموله د ګلالۍ د دواړو جنازه نه کېږي ځکه چې دی کراچۍ نه ده لیدلې او شکر دی دوی ژوندي دي که نه الله دې دوی نه ده ښایي خودې جنازه نه کېږي نور څه خبره به د پروګرام حوالې سره زموږ سره دا نور ملګري ناست دي هر پروګرام ښکلی خو دا ډېر ښکلی پروګرام دی چې تاسو هم پکې ولیدئ شکر دی جی جی او زه به یو شعر تاسو ته ډالۍ کړم چې بالکل ضرور دا خندا د اسرافیل دویمه شپېلۍ ده ډېر خان د خان د زه پې مړ را ژوندی کېږم وای های ډېر الله ډېره مهرباني او ډېر ښه پروګرام دی تاسو ټولو ته سلامونه فنکارانو ته ټولو بایګانو ته اوکې ډېره مننه ظاهر بھائی ډېره مننه دا او ظاهر د کراچۍ نه او همیشه کال کوي یو بل کال دی جی هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بنيري صاحب جوړ په خیر رنگین ترینا مطلب څنګه چې ته ښایسته اله کې داسې دی د اواز هم ډېر ښایسته دی بالکل څنګه بنيري صاحب ته خیر دی برابر د الله احسان دی نو نن پروګرام دی خوښ شو که نه د خندا والا جنکۍ هم دوه ناستې د نور هلکان هم دي که نه داسې پروګرام کې ځکه پروګرام یې ماشاءالله خوښ شو ځکه مې کال وکړه چې انمول جان ته هم سلامونه وایم چې دغه ګلالۍ ته سلامونه وایم بیا هغه نورو مېلمنو ته سلامونه وایم چې او نه ټول ډېر ښه دي او دی ته ما وویم
که رنگین ترین کله واده و نو دا مکمل ټیم به بوزو کویټې ته بالکل یار دا خبره خو صحیح ده اول که تاسو راځئ واده کې خو به لازمي راځي ځکه تاسو هم ما فیملي یې پنانو هغه ګلالۍ وی چې رنګین ترین واده کوي نو زه انمول به بوډایګانې شوي وي داسې خبره ده بونیري صاحب نه زر که واده ده زر که واده نه مخکې کویده نه پکاري که نه جی مطلب دا وایي چې زر کوه جی نو زه انشاءالله راځو به نور څه خبره کول غواړې د پروګرام حوالې سره یا نور څه میسیج یا ستاسو زړه باندې څه خبرې بونیري صاحب پروګرام ښکلی ده الله دې دا کسې ښکلي ساتي جي بس دا کسې چلوه جي ډېر خوند کوي بس کالران کار کوي ښایسته وخت دې نه ضایع کومه جي بس ګل دې غواړم ګل اوس خو عمر دې د ګل مشه جي خپلو دعاګانو کې میا ساته ښایسته شپه دې پخی ډېره مننه رنګین ترین د بلوچستان نه موږ ته کال کوي بلوچستان نه که نو دا د مین انتها ده که نه چې هلته نه او مطلب دا د کالو کې اوس ته بریک بالکل سر بریک ټایم شوی تاسو خبره کوله ګانو کتونکو ورکوټې شان د مې ته چرته مزه واپس راځو ویلکم بیک ټو میډل ایسٹ لاونج یو ځل بیا راغو ښایسته ښایسته خبرې د ګلالۍ سواتي روانې خاندي او خبرې کوي خاندي او خبرې کوي خاندي زیاده بالکل سر داسې دی دا صحت دپاره ښه که نه بالکل سر خو دومره هم نه چې بس بیا خاندي په خبرو نه پوهېږو سر بس ښه دی چې خندا ښه ده سر اوس به کامنټس طرف ته لاړ شو بالکل سر کامنټس کلیم الله میسج را یو کال دې زه راکال وګورم بالکل سر هلو السلام علیکم زمرود صاحب وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ زمرود صاحب زه احسان خبرې کوم د ابوظبي نه احسان د ابوظبي نه او زمرود صاحب ښه خیر دی تاسو ښه برابر یې ټیک ټاک طبیعت ښه دی صحت ژوند ښه تېرېږي شکر الحمدلله پاکستان کې د کوم ځای یې پاکستان کې زمرود صاحب د وزیرستان بنو سره تعلق لرم ښه زه د ډېر ښایسته ځای نو څه خبره به کول غواړئ پروګرام د خوښ دی زمرود صاحب والا پروګرام خو مونږ ډېر خوښېږي او ډېر په مینه یې ګورو جی او بل د تاسو یو ریګولر کالر دی ای سره پاتې کېږم که د امیر سید سره که چا سره نه مطیع الله سره مطیع الله سره مطیع الله خو ډېر وخت رابطه نه ده کړې یاره زمرود صاحب مطیع الله خان اوس لږ مصروف غوندې دی خو انشاءالله چې دا به زه ورته ووایم بل پروګرام کې به تا ته حاضري لګوي او که نه وایي د رابطه وکړه دا څه کوې ظالمه دا خو د ډېر وخت رابطه نه ده کړې که نه او بالکل نه په کار ده چې وکړي خدای لږ مصروف دی او بل انمول ته سلامونه او ستا ټول ټیم منیجمنټ ته سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم ډېره مننه او زمرود صاحب لکه یوه غاز نه کوم زه د ګلالۍ ډېر غټ مینهوال یم که نه یا ته زه غټ سلامونه کوم سپیشل سلامونه کوم مننه جی انمول ته ما ته خیر دی لکه ګلالۍ مونږ ډېر غټ مینهوال یو زمرود صاحب لکه دوده مونږ ته یوه ښه ښایسته ګانا ووایي بالکل به درته وایي او بل د مطیع الله چې سوره د ګروپ ملګري دي ریګولر کلران دي اته مونږ سلامونه وایو ما د طرف نه بالکل ټول د هغې د ګروپ ملګري اوري او اوس به مونږ ولالې ته چې خندا کمه که سندرې زیاتې کا او خامخا سپیشل د ګلالۍ ما ته یوه ښه سندره ووایي بس تا داسې سندره راته وړاندې کوي چې دا مطیع الله او تا دواړه به اوس دا نه شمله چې په دې کمره کې به ته تاسو که اتڼ شروع نه کړو نو ته ماته بیا ووایه مشره اباد دې غواړو لوی ژوند درته غواړو الله دې کامیاب کړه الله دې ډېره مننه الله هم ښه لری او انشاءالله بس دا لږ ساعت وروستو تاسو ته دا زبردسته سندره وړاندې کوو او ستاسو ټولو هنډیوالانو ته مطیع الله نورو ملګرو ته ډېر سلامونه وایي وعلیکم السلام الله دې عزت وکړه اوکې ښه تاسو ته چای کې ښودلې ده او بس چای خیر څکلی شئ که نه مطلب چې دا به خاندي موږ بچی وسکو که نو مطلب دا دی چې نه چې څکئ خیر دا خو دغه دی لاونج دی که نه بیټک دی موږ په کلي کې ورته موږ بیټک وایو باجا به هم خلکو ته موږ بیټک وایو که نه حجره بیٹک حجره نه حجره اوس ختم شو حجره جدای او بیٹک جدای حجره دار چې اوس لاړې هغه حجرې په مزه بیټکونو ته تقسیم شو که نه بیٹک دي د کور سړي پاس نه بیٹک چې
بامهیلو کې اوس دغه شته دی حجره شته دی که نه مایک واخلئ تاسو مایک دسله مایک ورکړه رسه د مایک ولا ورکوي ما سره خبرې کوو او مایک ته ځان سره کوي الله دې جنت ته بوځه ښه دا مایک ونیسه مطلب دا دی چې لږ اوچته دا حجرې شته اوس تاسو کلي کې زړې چېرته داسې پخوانی که نه او جی حجرې خو د خیر شته دی که نه اوس هم مشران پکې ناست دي او جی بالکل خو دا راته ووایه میډیسن چې ستا یاد شي د حجرې هغه ناسته که نه او جی چې دا مشرانو به خبرې کولې کشران به ناستو اورېدل به یې که نه جی دا خو زمونږ د کلي کې د روسا پورې چې کوم دی نو هغه چیلم او او هغه حجرې منګې منګې هغه جي لا ستار دا پراته جي دا به ډېره مزه کوله او جی نو دا جنکۍ به وایي چې منګې څه ته وایي زه پېژنم منګې منګې او پخوا به خلکو منګې او دغه باندې ته د غږولو دپاره موږ د اوبو دپاره وایو اوبه پکې جي لکه د واورو په شان یخې پرتې نه اخ هم وي او د دې خبره هم صحیح ده خیر دی لکه د رباب سره به یې غږاوم که نه د پاسه به یې په پلاستیک ربړ به یې پې ولګاو او جی نو د رباب او دا رباب او ستار چې لکه د کلي مشران ښه دا کال واخله ملکانان به هغو به هم دا غږاو دا ستار رباب او که نه مشران به موږ سره جي ناستو په دې کې او مرسته به یې کوله ټایم به نو ګلالۍ دا کال ته واخله د جینۍ خو خاموشه دا کال تاسو نه خبرې کولې سر هلو السلام علیکم ځان مول ته دې ته څوک غږ نه کوي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو کال میلاو شوی دی څو خبرې کوئ بنری صاحب سلامونه احترامات سید امین نورانی هم د افغانستان د خوست ولایت څخه ډېره مننه چې تاسو موږ ته د افغانستان نه زموږ د پښتنو د ستر کور نه هم راته کال کړی ښه تاسو برابر یې ټیک ټاک بیخي شکر تاسو ښه ملګري انډیوالان دي ښه دي میلمانه دي ښه دي په اول قدم کې ټولو میلمنو ته سلامونه او احترامات ورته کوم ډېره مننه بسیار تشکر تاسو ښه خیریت ته ټیک ټاک جی ستاسو شکر او بنری تاسو څنګه ماشاءالله خبرونه خو وګورم ډېر خوند کوي او ډېر په ښه انداز باندې روان دي ډېره مننه بس زموږ کوشش دا چې دا د جمعې په ورځ باندې ستاسو لږ وخت ښه پاس شي او داسې خوندور پروګرام وي چې تاسو ته مزه واخلئ ټول مسافر شو یا زموږ پاکستان افغانستان کې چې کوم زموږ وروڼی نو هغه یې وګوري خوشحاله شي که نه نو دا ستاسو دپاره دا خپرونه قربان دې شم بنری صاحب بس خدای دې راته روغ او جوړ لره ماشاءالله تاسو چې په دې خبر کې مونږ ګورو ډېر د روح در سره خوشحاله وي نه بس دا خو خیبر خو د لر او بر د پښتنو چینل دی او زموږ خو خپل دا دغه دی چې په منځ کې پولې نشته موږ وروڼه یو که د پولې نه اخوا یو که دې خوا یې زموږ د زړونو تړون دی او موږ یو وروڼه یو قربان دې شم ډېره مننه بس موږ هم کلر دی او کبر دی ټول په ټول پښتنو باندې ویاړو بنری صاحب جی بالکل موږ ټول وروڼه یو او نن سبا ډېر خوش بالکل خیبر ماشاءالله دی جی ټول کلر دی او کبر ټول وروڼه ځای کوي او ډېر ښه خبرونه لري نن سبا زه خوشحاله په دې چې ماشاءالله په افغانستان کې امن دی او سکون دی او خلک ډېر په خوشحالۍ سره ژوند تیروي او ترقي هم ډېره روانه ده ماشاءالله نو ډېر زیات په خوشحالېږو او نه الحمدلله مننه بنری صاحب اوس الحمدلله په افغانستان کې نن سبا خو ډېر ښه امن را روان دی انشاءالله ډېر ښه کارونه روان دي بس الله دې وکړي چې که پاکستان دا او افغانستان د دواړه د خپل په امن کې ولري دا دواړه یو هیواد د یو ورونه دي جی بالکل یو ورونه دي تاسو خبره صحیح ده جی نو ډېره مننه ونری صاحب وبخښئ تاسو وخت نجات ونیو بس ما ته پر ټول میلمانو ته سلامونه ووایه ډېره مننه او کوم تکلیف څه امر خدمت یو انشاءالله مونږ ته بیدار یو الله هم ښه لري جی ډېره مننه ستاسو د افغانستان نه زنګ وو ډېر زیات خوشحاله شو ډېره مننه جی ښه نو سندره دا کو ما هغې ته ما میډیسن ته مې دا بسکټ نږدې کول خو تاسو ته سندره وویله که نه دا ستا نه لرې دی ګلالۍ چې ده که نه دا تشه خاندي د ملګرو لم تې ورکړه نه ولې به نه خاندي ستا نه ما داسې خندا ویستله چې ته به خندا چې دا د صحت دپاره ډېره ښه ډېره ځکه خو ته صحتمند یې ما دې ته وګوره وچه کلکه ده سر زه هم خاندم داسې خبره نه ده ښه نو ګلالۍ څه اوس دې وخت کې څه سندره ده مطلب دا چې کومه یوه ده دا به ته وایې د غره په سر کې چکوټه د باران ورېږي
غر په سر کې کوټه ده په سر او باران وریږي نو د غر سر دې ته پته ده چې غر څه ته وایي غر سر څه ته وایي په دا سر غرم د پیژنې په سر آستا په سر آستا په سر کوټه نو زه ښه ده مینهوالو د ګلالۍ سواتي نه به یو بله سندره واورو ځکه چې پروګرام چې دی هغه د انټرټینمنټ دی زموږ د ټنګ ټکور دی نو د ګلالۍ سواتي نه یو خوندوره سندره اورو पसई कच्चकोट दा बरावरीगे बगरा पसर कच्चकोट दा बरावरीगे बगरा पसर कच्चकोट दा बरावरीगे बचा दिया ग्रास रिश्पदा बरावरीगे बचा दिया ग्रास रिश्पदा बरावरीगे दगरा पसर कच्चकोट दा बरावरीगे दगरा पसर कच्चकोट दा जुदाई में मिलमन दा बरान वरीगे बचा दिया ग्रास रिश्पदा बरान वरीगे बचा दिया ग्रास रिश्पदा बरान वरीगे दगरा पसर कच्चकोट दा बरान वरीगे दगरा पसर कच्चकोट दा बरान वरीगे مینهوالو یو ځل بیا هرکلی ویم د دمې نه وروستو لنډه دمه ورته نه یم خو د دمې نه وروستو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی ویم ګورئ تاسو پروګرام میډلیسټ لاونج خیبر میډلیسټ ټلویزیون دبۍ سټوډیو نه او زما یقین دی چې خوندونه به ترلاسه کوئ نن ګلالۍ سواتي ډېرې خوندورې سندرې ستاسو دپاره تیارې کړي دي او تاسو به یې ګورئ زموږ سره ملګري هم چې دي مهدي حسن عمیر خان او عبدالله خمار کوشش کوي زموږ مینهوال دا وخت چې چرته ناست دي نو هغې د پروګرام نه ترلاسه کړي بالکل سر او ستا سره کمنټ شته سر ما سره کامنټ شته دی روب خان کال اشاره هم کوي که نه دا صحیح ده سر کال به واخلو ورته واله کال هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه حال خی خیر داسې څنګه علمشیر بای الله هم خوشحاله ډېره مننه ډېره شکریه څنګه حال دی خیر علمشیر بای تاسو خیر خیریت ته ټیک ټاک
الله کرم د الله سره رسي سر تاسو خیر سر خیر دی سمی دنه پستورو کې आवाज نشته الله دې جنت ته بوزه سره د نیاز تاسو وسه مانه راوتی زه اوس بار راوته ملک نو موږ دا ویلم شي مختصره غونډه خبره وکړه وکړه خبر وکړه بالکل تاسو ته دا دی کوم یو به مېلمنو ته دا دی کوم حاجی ها وای زما آشنا ګل د ګلاب دی ډیر زما آشنا ګل د ګلاب دی او زړه مې رباب دی ورته تل مصرې کوي آی هاي لام شیر بھائی زنده باد دا تاسو ته ډاله یو د ګرانو قدردانو مېلمنو ته بل یو شعر ډاله کوم وای اوکې منم چې څه صلاحیت برا پکې منم چې څه صلاحیت برا پکې خدای او سپیره غربت مې د دې ټول عمل قاتل دی آی ډیر زبردست خاور زرخیزه ده او زما ملک زرخیز دی او زما په ملک هر قسم له هنرمندان دي خو بس دا یو سپیره غربت مې د دې ټول عمل قاتل دی چې د هنرمندانو زما په ملک قدر نشته عزت نشته او دوبۍ داسې یو ملک دی الله دې آباد لري په دې کې مونږ دا نه محسوسوو چې مونږ په هر یو لکه دا زمونږ خپل ملک مونږ حسابوو که نه جی بالکل کال ډراپ شو سر بالکل سر اوس په کامنټس طرف ته لاړ شو بیا وخت کې بل کال راشي اوس بعد د پېښور نه میسج کړی دی موږ ته ټولو ته سلامونه راکړي دي او هغې اوس ویل چې دا پروګرام ډېر ښایسته دی کلیم الله خان سلامونه رالیږلي دي سپیشلي زما تپوس یې کړی چې ته څنګه زه ښه یم الحمدلله سر ولې چې خپل بب لګا کې که نه سر بس زه وایم ښه یم لږ زکام مې ویډیو خیر ته صرف نیا مړه ده ان کې زکام وته دې زکام او بس سر دا کومنټس نور نشته ټولو سلامونه رالیږلي سر ټولو ته وعلیکم ماته یو السلام میسج راغی اوس دا وخت کې کینیډا کې کیلګری کې شرک برخان پروګرام ګوري او زما په موبایل ماته میسج وکړو چې ډېر ښه پروګرام دی او د درې ولکانو د جنۍ ته سلام وکنه او سر باته او انمول ته مې ماته نه دی ویلي کنه د درې ولکانو ته د جنۍ ته او انمول ته سلامونه وعلیکم ما ته وایي چې نه وتا ته چې دا ور چې د بوډای ته او د جنۍ ته سلامونه شرکبر خان ډېره مننه د کیلګري نه تاسو کینیډا کې دا وخت پروګرام ګورئ ډېره مننه یو کال دی زموږ سره ګوري چې څوک دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کال خو ملاو شوی دی فرید حاجي صاحب تاسو یې کو شیرمان د انبار نه شیرمان حاجي صاحب څرنګه ښه برابر یا ټیک ټاک او خیر خیریت ته الله فضل یو ګنټه دغه بجلی یو ګنټه نی والله د دې پاکستان سره څه وکړو که نه اوس مطلب دا دی چې کور دی نه چې خرڅ کړو که نه پوه شوې نو بس الله دې خیر وکړي الله دې د بجلۍ دا مسله حل کړي په پاکستان کې ځکه بل ورځ تاسو کال میلاو شو تاسو وی چې بجلي لاړه په تیاره کې ناست یم که نه تیاره کې ناست یم اوس هم بجلي بس یو څو تقریبا 20 منټه دی بس بجلی به لاړه شي بیا بس دا زمرود څه ستاسو په خبره په یو نه پوهېږم خفه کېږم که داسې ګړبړ پکې راځي نو خیر دی دغه دی نه ګړبړ به دې پکې الله پاک نه راولي مطلب دا دی چې نن زموږ سره چې کوم ماسټر دی هم د ثوابی دی ستاسو د علاقې دی نو ډېره مننه چې تاسو کال وکړو شیرمان حاجي صاحب ډېره مننه تاسو د انبار ثوابی نه د انبار کوم ځای کې دی میدیسن دې ځای کې دی ډېره مننه ستاسو د کال یو بل کال دی هلو کال ډراپ شو سر بل کال خو هغه ډراپ شو بالکل سر او مطلب دا دی چې سر ما د ګلالي نه یو تپوس کولو ماشاءالله چې کله هم راځي داسې ښایسته جولري هر څه مطلب سیټ اچولي که نو څنګه چې ډرس سره میچنګ نیلز یې لګولي بالکل تا ته نوې پټ چې څه ځانله شاپینګ کوي بالکل ماته دا چې تا ته په واتساپ ته سره لګلی چې فرند وای دا او بیا یوازې دي سر دا چې کله لاړ شم که نه کپړې ځان لرم نو هغې دپاره به زه اول کپړې والم بیا هغې دپاره سوچ کوم چې دې سره به یو شان والي څنګه میچنګ کوي مطلب یو شان پګړۍ تاسو دا میچنګ وکړئ زه یو کال به واخلم ها هلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین په خیر علي خیر د ټیک ټاک خادا آباد اوسې خادا آباد اوسې. څنګه علي سرجي خیر تاسو طبیعت برابر دی؟ شکر الحمدلله بالکل برابر. تاسو خیر خیریت ته مسافري الین کې ښه روانه ده؟ خیر دی خیر الحمدلله ډېر ښکلی ټیم پاسي د الله پاک ډېر لوی احسان دی. نو داسې د موږ ستاسو نه دا تپوس کوو چې د خندا څه علاج شته دی ستاسو سره؟ د خندا علاج د خندا خو د مرخص خلک سړی خاندي نو لکه مطلب چې صحت سره تاسو خبره برابرې. دا ګلالۍ ډېره زیاته خاندي د حد نه زیاته. نو ښه ده دا صحت دپاره ښایي که نه؟ خیر دا بوډۍ کېږي نه که نه انشاءالله تل عمر به ځوانې که خیر. دا زه ورته هسې بوډی ویم لکه دا جینۍ ده که نه؟ ځوانه نه خو ماشومه بچی به انشاءالله ټول عمر. ښه محمد امین بھائی څه خبره کوئ نن پروګرام موږ کوشش دا کړی چې دا د خیبر مډلس مینان دي چې دا لایو موسیقي ټوله وګوري. نو دا درې زلمي زموږ سره ناست دي، عبدالله دی، عمر دی او مهدي حسن دی. نو نن تاسو ته ډېر ښه موسیقي وړاندې کړي. څه خبره به کوئ؟ او جی مرخص او تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې روزانه هر هفته چې کوم دی په پروګرام کې بدلون مګی نو کنه خپل بدلون ښه بدلونی نو ملګری ډیر زیات خوښي ناسیو ته دی پروګرام ته خاص تور چې کوم دی مسافر ډیر زیات انتظامات سره 15 شپږ کسان موږ ته خصوصي انتظار کوي چې نن به خیر پروګرام او ملګری د خوندون اخلي. جی جی بیا دا شان د ژوندې موسیقي چې دی ځان خپل خوند یو ریکارډینګ جوړه خو لګدا او د دې ځان خپل خوند دی کې پتم لګي د आवाज پته لګي لکه الحمدلله د ګلال ډیر خپل आवाज دی او ډیر الله پاک له چې کوم ډیر قابلیت ورکړي دي کله ملګری ناسي خوندونه ته اخلي ډیر خوند کوي. ډیره مننه ډیره مننه. دا زما طرف نن خو زما خیر باندې انمول چیز لکه چې یخنۍ والده یخنۍ والې ده او مطلب چې مریم صحیح نه ده او بس یخنۍ والې نو بیا هم راغلی د پروګرام ته دې مسافرو دپاره راغلی پروګرام کې نو د دې ډېره زیاته مننه ډېره شکریه. ډېره مننه ډېره مننه ستاسو د مینې زما له طرفه زموږ خان ستاسو ته انمول ته ګلالۍ ته مهدي حسن ته عمر خان دی عبدالله دی د ټولو د زما طرفه ډېر دعاګانې ډېر سلامونه. ډېره مننه. دغه د جناب دی بستوړي کې نیاز دی سمی دی رؤف دی هغوی ته سلوټ په دواړه ډېر زبردست پروګرام پیش کړي ډېر زبردست خوند کړي. ډېره مننه الله مو ښه لري. تاسو به یو شعر ډالۍ کوم تاسو ریاض شعر ډالۍ زما زړه کې خو صرف یو ستا محبت دی. ډېر زما زړه کې خو صرف یو ستا محبت دی پتا مړ یم زما دا عادت دی. ډېر چې مې څوک نه خوښېږي بې له تا نه ډېر چې مې څوک نه خوښېږي بې له تا نه خوږه یاره دا پتا کې کوم صفت دی. ډېره طرف یو ځل بیا ټول ته دعاګانې سلامونه خاده آباد اوسه. پروګرام ډېر ښکلی پروګرام روان دی ملګرو ته ناست خوندونه تیالي د الله په امان. ډېره مننه دا محمد امین د الین نه او پروګرام ډېره زیاته ستاینه وکړه او وایي چې د ګلالۍ نه دې دا انمول طریقې زده کړي چې دا هم خندا لږه زیاته کړي که نه. بالکل یو خبر چې انسان خوشحاله غاسي ډېر ښه نو خوشحاله ښایي ځکه چې زموږ د ملک حالات داسې دي که نه چې دې کې چې څومره خاندي نو ښایي چې ته خاندې دا لکان به هم درې وړه خاندي انمول به هم خاندي که نه او تش په خندا باندې کار نه کوي. اوس دا مایک راواله چل طریقې سندره هم پکار ده که نه. सर दर्द सगरों का यो कमेंट रागल है रंगीन तरीन वेले अनमोल चाय पियो जुकाम के लिए अच्छी है. चाय खुशकम लगे हम बट कुछ असर नहीं हो रहा. वाकई कि ची दगत मतलब ची ग्रीन आगे चवस ना चाय भी अदरक पर क्या चावल है वे का ना रंगीन बल जमा निशानदम खाई जमा सम डेर ज्यादा जुकाम हो बस माच सुरचे वक्त वो मंगवायो माच सुरचे उसको सारा पास बिल्कुल बराबर हमें मेरा तरे वही जगह उखरा माल्टी उखरोي اورنج उखरा जगह में उखरा लावागे सर में गुजारा व नशवा دا چه سره چې سر من بالکل سارا باسه زمرو دا اوس د دې امیم دا خبري ووري دا چې سکور ته لاړ شي کنه نو امي بل بیا سره چې جوړه د دې امي په دې ډیره خبرې کوي هغه هم دلته نشته. ها نو سره تاسو وړاندې کوي بس دی کم چې وزیر مسجد دی مطلب هغه دا سندرې ډېرې اوري که نه کله چې زه پروګرام ته لاړه شم نو دا ورته بس دا سندرې دی هغه ته ډالۍ وي ټولو ته آزه بس कड़ा में चिबार कड़ा सदरा नदरा नहीं उजड़ल रख गरीबी शान
خواږه خواږه یو جړل قرباني چې ورکړه صدرانه درانه یو جړل رکا غریبي شه څه خواږه خواږه یو جړل رکا غریبي شه څه خواږه خواږه یو جړل back to be daily slouch یو ځل بیا راغو ورکوټ شات د بیره بعد خسته خسته سندرې سر دا بریک را وخت کومه سندره وا سر بالکل یو کلیپ ولوکه ټول ډیر زبردست بریک لار نو من کلیپ کړه خو چا خونه لیدو کنه ډیر زبردست ډیر خسته سر بالکل دا یو کال به واخلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الله خیر د ټیک ټاک امیر څه څنګه یې خیر د سوکو لطیف خبر کوم جی لطیفو او جی لطیف د کم ځای نام کال کړی زه دیر یم سعودي عرب ها سعودي عرب نه ها لطیف څه خبره کول غواړئ پروګرام حواله سره څه خبره کول غواړئ پروګرام په روان دی نو واتس اپ دا کولا په فیسبوک نو ډایرکټ نه پتا لګو आवाज د ډیر سلو دی نو پته نه چې یا چرته بند کمرې کې یې بل کال دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه لالا سلامونه سلامونه پدوانه نه بخیر بخیر غلالۍ ته د ټول ټیم ته هنرمندانو ته ټول سلامونه بخیر بخیر ملنګ باچا سرنګ خیر ټیک ټاک برابرې
خیر دی جی دا جو باری بیا راغلی دا الله سهانی ورکړی دی خو دې شته وی جو دا بیا راغلی لکه تاسو فاتحان جو وایي که نه خیبر مې ډیلیس والا کتونکي وایي چې بل کار نشته خو ګلالۍ په مخ خیبر ته راغلاستې په مخ راغلاستې سلامونه ګلالۍ سلامونه وعلیکم السلام جی سلوټ دی درته څنګه جی خیر دی شکر دی تاسو باندې ښه الحمدلله شکر دی ستاسو دعاګانې دي تاسو ټولې خبرې په سواتي لهجه تاسو باندې ښه نه نه تاسو باري هم سوات وایي که تاسو باري ښه یې پروګرام ماشاءالله ښه ښکلی روان دی او جوباري څنګه جی هلو څنګه دی خیر دی برابر یې جو ښه یې الحمدلله ستاسو دعاګانې دي تاسو څنګه یې شکر دی اکثر چې وړو پخارېږي وایي ته خو دې شته که وسهاني راښکلی دی وایي نه ملنګ باچا په دې پروګرام کې درې هلکان دي مهدي حسن دی عمر خان دی او عبدالله دی ګلالۍ ده پکې زیمه پکې او د نه سوري انمول ده او ته تشې خبرې د ګلالۍ سره په سواتي لهجه کې کوې که نه لالا ټولو ته سلامونه مې ویلي دي هنرمندانو ته هغه مرود لره مې سپېشل سلام ویلی وعلیکم السلام انمول ته سپېشل سلامونه ټولو ته زما د سترګو لوڼې په ما د پاس اسمان یې لالا اورېدونکو ته کتونکو ته نه داسې ګپ ته سره ګپ لګوم ملنګ باچا ته خو ښکلی سړی منشي لالا زما د زړه سره په ما د پاک اسمان یې زما د ټول ګروپ ملګرو ته سلامونه تاسو ټولو ته نه ډېره مننه ډېر خوشحاله شو چې ستا کال راغی او د دسمبر میاشت روانه ده انمول ته اوس کله چې پخه کوم لکه مرچ ورسره وخورم مرچو وایي د مرچ وخوره او زه به ګوړه رالېږم د ګوړې چای بس کړي صحیح ده انشاءالله ګوړه به درې ډوړې مې مسالهدارې نیولې دي او چای به در بیس به سره چای پکې پخوئ نو اوس په زمونږ ګوړه کمه شي اوس پکې ته انمول هم رالېږې نو نه ټول پکې درې ډوړې مې مسالهدارې نیولې دي او چای به در بیس به درځي ښه صحیح شو ډېره ورنه ملنګ باچا الله دې ښه لره زه نه چې کلي ته لاړ شم زه به ګاڼې مونږ کله ګاڼې ته لاړ شو زه پکې بیا ګاڼې لړم ډېره مننه ملنګ باچا ټایم داسې دی چې مطلب دا دی بالکل سر بس 5 منټ دي 5 منټ دي نو مختصر زه به دا ووایم چې اتصالات ای لایف باندې هم زموږ چینل دي هغه تاسو کتلی شئ اتصالات ای لایف باندې او هغه تاسو که سبسکرایب کړئ نو ډېره ښه وي او ټولې زموږ څلور چینل یې کتلی شئ نو ګلالۍ زه وایم چې د آخر کې پروګرام ختمېدو ټپې به ښیي که نه ډېره هوښیاره جینۍ ها دا ټول عقل تا د ناصر نه زده کړی که د خپله مینه یاره دواړه راته عقل ښیي نه ستر اوس خوراکي عقل لا ځکه چې اوس په پروګرام کې داسې نه یم چې زما دا خوښي زما ناصر ډېر ښه سړی دی که نه ځکه وایم که نه نو اوس به داسې وکړو مهدسن استاد چې زویم آخري ده ټپې ده مسافرو خوښ که نه او پروګرام په ختمېدو کې دی نو زه او د انمول به اجازت ولو او بیا به تاسو د ګلالۍ ورته زبردست ټپې وړاندې کړئ نو اجازت به اخلو بالکل سر تاسو نن واخلئ زما خو پوزه ستا خو پوزه بنده ده یخنۍ والې او هغه وایي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې ځمه نو اخر کې او وخت راغی زړه زموږ نه کېږي د خپلو کتونکو نه او چونکې پروګرام وخت پای ته ورسېدلو او زما یقین دی چې نننۍ خپرونې نه به تاسو خوند ترلاسه کړئ نو چرته چې زموږ مینوال دي د ټولو ډېره مننه ده چا کار میلاو شو د هغوی هم ډېره مننه که چا نه دی میلاو شو د هغوی هم ډېره مننه پروګرام وخت پای ته رسي او اوس په ګلالۍ سواتي تاسو ته ټپې وړاندې کوي د دې نه خوند واخلئ او ما ته انمول ته زموږ مکمل ټیم ته راکړئ اجازت
شنه لوټونه چې ما ویلې تا کولې تا به د دې یارانې خوند لیدلې وینا اور دې وي انګار دې وي خو یار دې وي ژوند بس خاله زار دې وي خو یار دې وي اور دې وي انګار دې وي خو یار دې وي ژوند بس خاله زار دې وي خو یار دې وي ژوند بس خاله زار دې وي خو یار دې وي زما په سترګو ورته ګورئ جانان ښایسته دې که رمضان لیونی کړمه د ښار یاري د دوکو ډکه نن کلیوال خپلې وفا خوړلې یونه د نن شپې راتله دې ورک شه سکروټې مړې شوې اوس هیرو ته ناسته یمه اوس راته توره توره وایي زه به جانان ته په غرمو ولاړمه جانان راشه چې په خوله شو